هیله دې څه شی ده؟ ما دغه هیله ده چې هغه مکتب ووایم، درسونه مې ووایم وګرځم، همدغه مې هیله ده. داسې شوي دي چې میوې ته دې زړه شوی وي او میوه دې خوړلې وي؟ زړه مې شوی ده، خوړلې مې نه ده، مګر ما یو ته ګورم ښایسته رانه خوري، ما سترګې ماته ولیږي، بیخي دې ته ګورم اوس مې ژړا راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه او احترامات مې منئ. دا چې موږ نن بیا د مرستې کولو لپاره راغلي یو، تاسو دغه ویډیو په لومړي ځل وګورئ چې د دې ویډیو په هکله وروسته خبرې لرو. حالت خپله کړي دا که پلار مې هغه باید دا یو څه ورپکې کومک وکړي دغه هغه شي کومه ورځ مې په لغته یې ورځ یې ورپېږي. چا په لغته ووهلې؟ هماغه پیسهداران موږ یې نه لرو. دا رپاندې چاود چاود شونډې د دې ماشوم د غربت کیسه در وړاندې کوي. تاسو وګورئ. کومې دروازې ته لاړ شو، چا ته دا فقیغان وکړو. چې زه جوړ وای بیا یوه خواري او غریبي خو به م کړې وه. دغه ویډیو چې تاسو ولیدله زموږ نماینده بابري ګل په دوبۍ کې، هغه نماینده چې له موږ سره وصل شوی، د هغه په واسطې سره لیدل شوې وه او بیا وړ مرسته نن موږ ته لاسته راغلې تر څو مستحقینو ته یې ورسوو. نن موږ راغلي یو د همغه د ویډیو څښتن سره خبرې اترې لرو او همدا ډول هغه شوې مرسته به دوی ته وسپارو. حاجي صاحب، البته چې تاسو مخکې هم ویډیو شوې وه، دغه ویډیو چا کړې وه او د کوم بنسټ لخوا شوې وه؟ دغه ویډیو ارمان خیره بنسټ کړې وه، نو راغله دغه موږ سره ویډیو وکړه او موږ ډېر خوشحاله په ډېر بد حالات کې وو. زه خپله په دغه حالت دا غټ مې یو له دغه نه غټ چې هغه په 2000 روپۍ هغه ده، یعنې که دغه ارمان بنسټ موږ سره مرسته نه وکړي زما ماشومان د یخنۍ او د ولږې لاسه به هلاک. ګران ماما، تاسو ماشومان هم لرئ، کوم بل څه داسې د عاید وسیله لرئ او که نه؟ هېڅ وسیله نه لرم، هېڅ وسیله غیر له خدایه هېڅ یې نه لرم. د موخینو ځوانانو ټولنیز بنسټ هم په دې باندې توانېدلی دی چې مستحقین پیدا کړي. نن موږ چلسیتون ته راغلي یو. په چلسیتون کې دغه ساحې ته چې موږ راغلي یو، دغه ساحه ډېره لرې پرته سیمه ده په کابل کې چې موږ دې ځای ته راورسېدو او دغه سړی موږ د انټرنیټ له طریقه د دوبۍ نماینده بابري ګل په واسطې سره پیدا کړ چې موږ یې نن حضور ته راغلو او هغه مرسته چې موږ سره شوې ده تر څو د دوی ته یې ورسوو، موږ په وخت سره دغه مرسته ورته راورسوله. د مخینو ځوانانو ټولنیز بنسټ هر وخت لپاره مستحقین پیدا کوي. اگر که د هر بنسټ نه هغوی خپاره شي، موږ هم په دې لاسنیوي کې ورسره مرسته کوو. نو تاسو درنو لیدونکو څخه هم هیله لرو چې تل داسې خلکو سره لاسنیوی وکړئ، مرسته وکړئ، څه د مخینو ځوانانو ټولنیز بنسټ له طریقه وي او که د نورو بنسټونو لخوا. نو موږ هدف مشخص دی چې د غریبو خلکو مرسته وکړو. او دلته موږ رالو دوی د ژوند باندې چې کوم موږ رڼا واچو، دوی په داسې یو سړه خونه کې په داسې یو سړ ځای کې ژوند کوي چې هلته حتی د ژوند کولو امکانات هم ډېر کم دي. ترپال یې ورته راځوړنده کړی ده. اقتصادي مشکلات یې ډېر زیات دي او اکثریت وخت د دوی اولادونه هم مریضان وي. خپل حاجي صاحب هم شکر مریض دی. دوی په ژوند کې اکثریت مشکلات ډېر زیات دي. یو خو
شکر ده بل فروستات مرض ده زه چې ډاکټر ته ځم وايي ته عملیات که وکړو ته خو شکر تکلیف لري د پښې مې وچې سوي دي بیا به یې وګورئ د زنګنونه کته غلي دي کار سړی نه لرم کور یې دغه رقم ده که ما سره دغه خلک کومک وکړي چې یا یو کور یا ما ته هغه کې یا یې په ګرو باندې چې له دغه هغه نه بدبختۍ نه ووځو زمون مې دا واړه دي دغه واړه ماشومان مې دي ګرانو لیدونکو که غواړئ داسې بېوسه او دردمندو کورنیو سره مرسته وکړئ نو زموږ د واټساپ شمېره چې په سکرین لیکل کیږي موږ سره اړیکه ونیسئ چې تر څو ستاسو مرستې اصلي حقدار ته ورسوو د مخینو ځوانانو ټولنیز بنسټ او رسا غږ ستاسو په خدمت کې په لنډو کلمو کې راته ووایه هیله دې څه شی ده ما دغه هیله ده چې د هغه مکتب ووایم درسونه مې ووایم وګرځم همدغه مې هیله ده اوس مکتب ته لاړ شم یو څه رانه جوړ شي کله هم داسې شوي دي چې میوې ته دې زړه شوی وي او میوه دې خوړلې وي زړه مې سوی ده خوړلې مې نه ده مګر ما یو ته ګورم پیسې رانه خوري ما د سترګې مې ورته ولیږي بیخي د ورته ګورم اوس مې ژړا راځي زموږ لیدونکو د دوی درد موږ تر تاسو در ورسوو تاسو د دې درمنو خلکو درمل وګرځئ راځئ دوی په موږ باندې حق لري ژاړه مه کله چې موږ ګران ماما سره په تماس کې شو چې ستاسو په نوم باندې موږ مرسته ترلاسه کړې او مرسته در سره کوو نو دوی ته موږ وویلې چې څه شی درته واخلو دوی موږ نه هیله وکړه چې موږ ته نغدي پیسې راکړي ځکه چې زموږ ستونزې مشکلات زښته ډېر دي هغه څه چې موږ یې ستونزې او مشکلات لرو نو هغه تاسو ته موږ نشو بیانولی تاسو به زموږ کومه ستونزه راحل کړي نو په همدې اساس باندې موږ هم ورته نغد مبلغ راوړئ هغه مبلغ چې موږ سره شوي وي دوی ته به وسپارو مرستیال صاحب که وشي دغه پیسې ورته وګڼه او ورکړي حاجي صاحب ستاسو په نوم باندې موږ سره چې کومه مرسته شوې وه هغه موږ درته وسپارلې خدای سره ښه وکړي بیا چې چا رالېږلی پروردګار دې له هغه سره ښه وکړي موږ ته هم دعاګانې کوه او هغه چا چې دغه پیسې درته رالېږلي دي هغې ته بې شمېره دعاګانې وکړه خدای دې په دنیا او آخرت آباده لري او تاسو خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ پاله مسپارم درنو لیدونکو زموږ شمارې بیا هم یادونه کوم چې د سکرین پر مخ درته څرګندېږي هغه تاسو ووینئ ځان سره یې ثبت کړئ کومه وړ مرسته چې د دې سړي سره تاسو کوئ نو موږ سره یې حتما په واټساپ باندې شریکه کړئ تر څو موږ بیا یو ځل راشو او دوی خوشحاله ووینو